دا بعضې نوجوانان چې وده کېږي او د شپې میکونه په غوږ کې کېږي د سترګو زنا شروع کړي که نه فلمونه او ډرامې او ګانې اوري که نه دا د غوږونو زنا شروع ده او د سترګو زنا هم شروع ده که دې حالت کې دله مرګ راشي خوب چې دی دا خو نیم مرګ دی ښه صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمای جنت کې به خوبي وده کېږو به نبی علیہ السلام وی نه ښه النوم اخو الموت وی دا خوب چې دی دا د مرګ ورور دی او په جنت کې مرګ نشته نو خوب بم دی ښه نو دا خوب خو نیم مرګ دی مونږ چې دعا کوو څه وایو سحر چې پاسو څه وایو ماسخوتن چې وده کېږو څه وایو اللهم بسمک اموتو و احیا یا الله ستا په نوم بمرم او ستا په نوم بچبندې دا مرګ دی مرګ سحر چې پاسو څه وایو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور ربا ټول تعریفونه هغه ذات لره دي چې مالې ژوند را کو رستو د مرګ نه دا مرګ دی مرګ او نوجوانانو په غوږونو کې میکونه پراته دي پکې وده شي دا کو ته داسې وده پاتې شي دا خو نیم مرګ دی مرګ دا که ته داسې وده پاتې شي او سار لپانس چې په دغه ټیم کې ستا له مرګ راشي چې کپله بځي کم حالت بدي د سترګو په زنا کې مبتلی د غوږونو په زنا کې مبتلی غوږونه او سترګو د دواړه زنا شو او وړو سره هم زنا ده د زړه زنا پیژنې نبی علیہ السلام صحابه ته وی د زړه زنا چې دا خیالات دي چې ته پړه کې د زنا خیالات کوي نو چې اوري نوړه کې به خیالات نه کوي چې اینی نوړه کې به خیالات نه کوي نو د زړه زینام شوري او د سترګم شوري او د غوږونم شوري او دغه ټیم کې دې ځوان له مرګ راشي کاش چې د دې ځوان په سنت طریقه ملاس وي او د په ژبه باندې درود شریف جاری وي یا د په ژبه د الله نوم جاری وي د په دې ټیم کې اوده شول چې د په دې ټیم کې اوده کېدی څنګه به خوا څنګه به ښکلی وخت و چې داسې دنیا کې داسې وخت هم تیر شوی چې د الله په نوم به اوده کېدل او د الله په نوم به راویښېدل دا ډېره لویه ګناه د زنا الله دې چې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي ډېره لویه ګناه ده متعدي ګناه ده چې کله سړی زنا شروع کړي نو د ده ایمان ووځي چې زنا شروع کی ایمان تی نعوزی کان علیه کالظل د ایمان پی دیسی ولاړی د سایبان پشان لکه د سړی د پاسه چترۍ وي یا دیسی چوکاټي په سړی دیسی سورې کړي سوري پشان دا ایمان په د باندې دیسی ولاړی چې کله دا سړی زنا کوي د تی نعوزی فاذا انقطع چې کله دې دا بدعملی ختم کی او دا زنا دا عمل ختم کی نو رجع الیه الایمان نو ایمان ورتراش دمر لوی گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن چې کم سړی زنا کی بدغه ټیم کې دی مومن نه دی په دغه ټیم کې دی مومن خدای دې په دغه حالت کې چاله مرګ نه راول چې څه حال وي چې څه حال وي او نبی علیہ السلام صحابو تو فرمایل ګوره وی د سترګو زنا نظر دی د غوږونو زنا د زنا خبري اوریدلی د لاسونو زنا نیول دی چې ته غیر محرم زنانه د مټ نه اونیسي او د خپو زنا چې د اغتللی نو تاسو ته